مننه صدر صاحب په اجازت د خاطر افریدي صاحب په ځمکه مې داسې ناتوانه غوندې کوشش کړی امید لرم چې خوښ به م شي خو یو بل خواهش مې هم دی چې زما موازنه د خاطر افریدي صاحب سره مه کوئ هغه ډېر لوی شاعر دی د غزل پیل کوم چې له چشمانو دې روانې اوښکې چې له چشمانو دې روانې اوښکې نه دي خندا ته دي حیرانې اوښکې تا ته چې نه دي زما ګرانې اوښکې تا ته چې نه دي زما ګرانې اوښکې پرېږده چې تل مې وي روانې اوښکې مننه مننه او ستا د خندا غرور به مات کړي اخر ستا د خندا غرور به مات کړي اخر دومره مې مه ګڼه اسانې اوښکې مننه او زما د اوښکو یو دریاب به جوړ شي زما د اوښکو یو دریاب به جوړ شي که سره یو مې شوې پریشانې اوښکې مننه او ګرد به د هجر ړندې کړې وای خو ګرد به د هجر ړندې کړې وای خو دې مې په سترګو مهربانې اوښکې مننه او بیا دې خبر شم پس له بیا دې خبر شم موده پس له راتلو بیا دې خبر شم موده پس له راتلو بیا مې شوې سترګو سره ورانې اوښکې مننه ډېره مننه بیا دې خبر شم موده پس له راتلو بیا مې شوې سترګو سره ورانې اوښکې ځان مې درجار خو ستا له دې غروره ځان مې درجار خو ستا له دې غروره وي به تر څو پورې خپېمانې اوښکې مننه او هلته خندا سړي له څنګه ورشي هلته خندا سړي له څنګه ورشي چېرته چې ډېرې وي ارزانې اوښکې مننه او هغه په غم له سترګو نه راوځي هغه په غم له سترګو نه راوځي له درده ستړې او ستومانې اوښکې او بهیر صاحب شعر دی چې لږ دې ونه وې هار د غاړې مې شه لږ دې ونه وې هار د غاړې مې شه ستا په بڼو کې اویزانې اوښکې ډېره مننه او په کوم یو غم د دنیا وژاړمه په کوم یو غم د دنیا وژاړمه ځم شي په سترګو کې ځم شي په یو دوه کې حیرانې اوښکې او مقطع چې د اشنا په یو رټنه لاړې چې د اشنا په یو رټنه لاړې د تصور ګوره نادانې اوښکې ډېره مننه